ملک امیر کاشف ته خواست چې هغه راشي او خپل تاثرات بیان کړي. ملک امیر کاشف. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ضلعي انتظامی محکمه امور نوجوان چارسده او انتهایی زیات واجب الاحترام مشران او کشران ورونو السلام علیکم ورحمۃ الله. خبرې خو ټولو وکړې او ډېرې زیاتې ښې خبرې وکړې په لیبر ډې باندې نن او ډېر زیات خوشحاله هم شوم. او ما چې کوم خبره پکې ګین کړه نو باچاجي هم خبره وکړه او دوی هم خبره وکړه په تعلیم باندې. زه به تاسو یو دوه درې خبرې په تعلیم باندې وکړم. نو د نن 1400 کاله مخکې حضرت عمر رضی الله عنه په یو ځای باندې ناست و او ګډې سره ولي. نو دا ګډې چې کوم دی نو د هغه په قابو کې نه راتلې. چې کله په قابو کې نه راتلې نو والد صاحب ورته ډېره زیاته غوسه کوله، هغه ډېر زیات یېرېده او په دې ټایم کې هغه په سوچ کې تللی و. یو بل صحابي راغی هغه ته تپوس وکړو چې ته ولې په سوچ کې تللی؟ نو زه په سوچ کې دې وجې نه تللی یم چې دغه شانتې مخکې یو ټایم او ما ګډې سره ولي او ما ګډې چې کوم دی نو نه شوې کنټرول کولی. خو نن د تعلیم قرآن د وجې نه زه دا 24 مربع میل چې کوم خلک دی نو دا چې مطلب ما ټول کنټرول کړي دي د تعلیم د وجې نه. نو که نن موږ امریکا ته وګورو، امریکا نن 300 مخکې په یو ډارک ایجز کې وه، هغه په تیرو کې وخت تېرو. تلو دپاره به اوسه بوټان نه و، د اوسېدو لپاره به اوسه کور نه وه. نو که موږ چېرته د دې خلکو په ذهنونو باندې کار وکړو او دوی خلکو ته ایجوکیشن ورکړو، باچاجي څنګه ویل چې موږ دې غریبانو ته ایجوکیشن ورکړو نو دوی به څه وکړي، وده به وکړي. نو که ایجوکیشن دلته دې خلکو ته پرې شي، دلته د BS په لیول باندې په دې ټولو باندې ایجوکیشن پرې شي نو انشاءالله تعالی زما د امید دی چې دلته به دا غریب خلک دا غریبه طبقه دا به چې کوم دی نو په دې کې انجینران هم شته، په دې کې پروفیسران هم شته، په دې کې ښه خلک شته، ځکه چې د دوی د معاشري هغه هر قسمه مسایل او هغه هر څه نه خبري. بل دا که دې کې چېرته لیډرشپ پیدا شي نو دا خلک دا غریب خلک چېرته خلک مخکې کړي نو دا به ښه لیډرشپ به وي. ټیک ده، د دې خلکو د مسلو نه به خبري چې دا مسلې به موږ څنګه حل کوو. نو موږ له دا پکار دي چې موږ د خپلو بچو باندې د ټولو نه مخکې تعلیم وکړو او د تعلیم نه پس په هغوی له موږ دا ګایډ کړو چې ستا مطلب کم طرف ته ته ټیکې هغه پې وکړه. نن باچاجي څنګه خبره وکړه چې زما ایجوکیشن نشته، که باچاجي به نن دا خبره پیل کوي که زما ایجوکیشن نن وی نو کېدای شي ډېر زیات ښه وی، هغه کمې به ورته محسوسېږي. او خبرې خو نورو ټولو ډېرې زیاتې وکړي، بل دغه ماتې ګوډې خبرې وي. او اخره کې ته یو غزل ویم، زموږ د پرنسپل صاحب غزل و. نو په دې معاشره کې هر څنګه خلک یو هر څه کلاسیک والا خلک یي که نه، هر څه کلاسز یي که نه. نو هغه وایي هر سړی د خپل معیار خبره کوي، هر سړی د خپل معیار خبره کوي. نو څوک د خولې خبره کوي، نو څوک د کار خبره کوي. وایي د چا سترګې مړېږي او د چا سترګې مړېږي نه، د چا سترګې مړېږي او د چا سترګې مړېږي نه. نو څوک د معیار خبره کوي، نو څوک د مقدار خبره کوي. وایي څوک په مینه باندې پایي او څوک په وینه باندې پایي، څوک په مینه باندې پایي او څوک په وینه باندې پایي. بعضې خلک مقلان دي د ګزار خبره کوي. وایي خلک وخاته سپوږمۍ ته د اسمان خبره کوي، خلک وخاته سپوږمۍ ته د اسمان خبره کوي او پښتانه اوس هم په بله باندې وړاندې او د لار خبره کوي. او زه به د خپل کلي د پیغلو به زه څه وایم، زه به د خپل کلي د پیغلو به زه څه وایم، بس تش د سر سڼې او سینګار خبره کوي. نو هر سړی د خپل معیار خبره کوي، نو څوک د خولې خبره کوي، نو څوک د کار خبره کوي. ډېره مننه، مهرباني، والسلام.